اوس خبر شومه چې ساقي جانې په سعودي عرب کې ګرفتار کو. ساقي جانه تا ته ما سل پیره چې په قلاره کښېنه. ساقي جانه آخرکار هغه وشو چې د کومې خبرې نه موږ تاسو یره کوله. پیر صاحب وایي چې ساقي جانې رښتیا ګرفتار کو. پیر صاحب وایي چې اوس ما له خبر راغلو ساقي جانې ونیولو. د ساقي جان چې کوم خبر دی په سوشل میډیا باندې دې نه مخکې خو خور شوی و، خو پیر صاحب وایي چې اوس کنفرم دی بالکل ساقي جانې رښتیا نیولی دی. دا خبر در سره هم شریکومه چې ساقي جان اوس په کومو حالاتو کې دی. که چېرته ساقي جانې رښتیا نیولی وي نو دلته پاکستان ته به کله راولي. ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه دی چې ساقي جان د ځان نه لیونی سړی جوړ کړی دی، خو دلته چې څومره هم زموږ پښتانه دي هغو ټولو ته دا ریکویسټ دی، درخواست دی چې تاسو د ملک ادارو پسې د ملک علماو پسې سپکې سپورې مه وایې. ساقي جان خو د ملک نه بار دی، په سعودي عرب کې ناست دی. که چېرته هغه دومره تکړه وی نو دلته پاکستان ته راغلی وی نو دا خبرې کړې وی. تاسو له پکار دی چې ځان له مشکل پیدا نه کې، ولې زموږ ادارې ډېرې مضبوطې دي، زموږ علما ډېر قدردان دي، هغو پسې بد رد ویل ځان دپاره مشکل پیدا کول دي. بل پیر صاحب چې کومه خبره کړې دی د ګرفتارۍ په باره کې تر اوسه پورې نه دی ګرفتار شوی، اوس هم لایو ماغلی او موجود